د کمبرآباد سره نږدې په تقوا جومات کې د ربیع الاول او د دستاربندۍ په مناسبت یوه روح پروره دستوره وشوه. د دغه دستورې خصوصي میلمه مفتي نجیب الله فاروقي صاحب وو. په دستوره کې د علاقایي خلکو نه علاوه یو شمېر د نورو سیمو نه راغلو میلمنو هم برخه واخیسته. دستوره کې 10 ماشومانو ته د قرآن پاک د ختم کولو په خوشحالۍ کې دستار ور په سر کړی شو. د دې سره سم د ربیع الاول د برکتناکې میاشتې په حواله خصوصي خطابات وفرمایلی شو. د جامع مسجد تقوا خطیب جناب مولانا انور شاه هدري صاحب د دستورې متعلق وویل چې دا قسمه دستورې دلته په دې جومات کې په اول ځل کیږي. د مسجد ختم تراو کې یو پروګرام شوی وو، بیا دغه نه مخکې دا پروګرامات دلته نه شوي. د دستار فضیلت په پروګرام سره او د ربیع الاول مناسبت سره دلته پروګرام نه شو. دا خو د امت د پوره ډېر سپیشل تعلیم دی. دستار فضیلت سره ماشوم چې قرآن مجید ختم کړي او هغه د والدینو د ټولو محلې په مخ کې پګړۍ ووهي، نو دغه ماشوم مزید حوصله مضبوطه شي، د مزید علم د پوره دی چمتو شي، او د دغو والدینو چې کوم استادانو سره کوم وخت تېر کړی دی په استادانو باندې اعتماد پیدا شي چې استاد فضول ټیم نه تېروي جومات کې، دی مو بچو له سبق ښیي وایي مو بچي الحمدلله د قرآن کریم تعلیم چې نن سبا په ټولو علومو کې ضروري علم دی، د هغې علم دوله خپلو بچو له ښیي. مولانا صاحب د والدینو شکریه ادا کولو سره سره د دوی نه ګیلمن هم وو. دوی وویل چې والدینو ته پکار دي چې د بچو د صفایي سوترایي خصوصي خیال ساتي. الحمدلله توقع ته شته، موږ سره په پروګرام کې منډې وهي او خپل بچي هم سبق لر رالیږي، خو یو ګیله به ضرور کوو چې د خپلو بچو د صفایي خیال نه سوتي. دا به د والدینو کمزورتیایي، بچي اکثر کپړې خروپې خچنې خول یې کاږه د سبق لرسي، نو دا ګیله ته کوو چې خپلو ماشومانو په کلي کې اصلاح وکړي. د ماشوم پهله مدرسه یې مور غېږه او دا پیغام زه میندو له ورکوم چې ماشوم د مور د غېږې نه اصلاح او تربیت شوی وي، دا په خپل عمر کې هم نه خروپېږي.